چې وخت د څه وخت دی؟ څه مطلب دی ستا؟ اوس وخت د فحاشۍ دی؟ وخت د عیاشۍ دی؟ وخت د بېحیایۍ دی؟ او بیا چې کله ټوخي سره اودس ماتېږي بیا به پکې تقوا راشي؟ بیا به جومات کې کښېني چې مشر دا وایي چې اوس یې وخت دی د ده دا کشر به د ګناهونو نه بند شي. او دې مشر ته ووایه دقه یې ورته چې ستا هغه زوی د 15 کالو چې دی مزدوري نه کوي اوس یې وخت ته پرېږدي چې ګرځي د کوره وباسي. ولې وخت یې نه دی د کرکټ، وخت د فوټبال د لوبو نه دی. دې ځای کې دا خبرې نشتې. وخت دا وایي د مزدورۍ دی. ځوانه که څه ګټې هم دې عمر کې ګټلی کېږي. ستا څه خیال دی چې ته سپین ږیری چې ته ماله مزدوریانې کې؟ هلته نصیحت دا دی. او چې کله خبره د دین شو نو اوس وخت دی، ځواني ده، ماشوم دی، کشر دی. بعض وایي ځواني خو لیونتوب دی. زه منم ځواني لیونتوب دی. ولې ته به دا لیونۍ راټینګې نه راټینګې به یې که. و چې کوم سړی